ګلبدین نایب او ځوان لوبغاړو د اضغر وایس کپتاني وننګوله. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي لوبډلې پخواني کپتان ګلبدین نایب او ورسره و ځوانو لوبغاړو د کرکټ بورډ هغه پرېکړه وننګوله چې اضغر افغاني وایس کپتان وټاکه. ګلبدین نایب او له هغه سره ملګري ځوان لوبغاړي وایي چې اضغر افغان د کارګردګۍ او فټنس له کبله په لوبډله کې ځای نه لري، نو د ټیم مرستیال کپتان څنګه جوړېدای شي. ښاغلي نایب کرکټ بورډ چیلنج کړ چې د اضغر افغان د تیرو 3 کلونو ریکارډ دې راوباسي او له ملت سره دې شریک کړي. ګلبدین نایب د افغانستان د ځوانو لوبغاړو لویه برخه په ځان راټوله کړې او دا هڅه یې پیل کړې چې د افغانستان کرکټ له مافیا او سیاست نه وژغوري. پخواني کپتان ګلبدین نایب د نوي کپتان راشد خان ارمان کپتانۍ ته غاړه ایښې، خو وایي چې مرستیال کپتان د مرستیالۍ وړتیا نه لري. ګلبدین نایب تېره شپه له لوبغاړو سره په یوه ناسته کې دا هم ویلي چې د کرکټ د پخواني چیرمن عاطف مشل سیاسي منګولې به هم له افغان ملي ټیم نه وباسي، تر څو چې د ده په وینا په لوبغاړو کې سیاست او د مافیا لاسونه نه وي لنډ شوي، نور به افغان لوبغاړي د لوبې کولو ډډه کوي. ګلبدین نایب تېره ورځ د نوي کپتان د اعلانېدو پر مهال د رسنیو د ګڼو استازو په وړاندې عاطف مشل تورن کړ چې د کرکټ بورډ په بربادۍ پسې راولاړ شوی دی. ګلبدین نایب تېره شپه ځوانو لوبغاړو ورسره یو ځای ویلي دي چې که ولسمشر مشل له بورډ نه لري یا بورډ اضغر افغان د مرستیال کپتانۍ له دندې لرې نه کړ، نو دا کرکټ بورډ د ناخوالو سره سره به د نړیوال جام هغه ټولې کړنې او په لوبډله کې د سیاست او لاسوهنو ټول جریان له ولس سره شریک کړي. د افغان کرکټ بورډ دواړه مشر چارواکي اجرایي رئیس او چیرمن لندن ته تللي دي او موږ ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون هم له ځان سره ولرو. په هر حال تاسو د ګلبدین نایب او دغه ځوان لوبغاړو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو فالو او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.